میرویس نیکه له اوله پوهېده چې ښار تر محاصرې لاندې راځي. د خپل قومندانان راوغوښتل اوږدې محاصرې ته د تیاري په اړه وغږېدل. ویې ویل چې د 2 کلونو لپاره خواړه لري، خو بیا د هم له خوراکي موادو سره احتیاط کوي. وروسته یې وویل چې د ښار د باندې هم باید یو څوک ولرو چې د قبیلو له مشرانو سره خبرې وکړي، لښکر جوړ کړي او راتلونکي ته تیاری ولري. دا مسؤلیت سیدالخان ته وسپاره، خو سیدالخان او نور قومندانانو ویل چې د دې کار لپاره تر ټولو میرویس نیکه ښه دی. دی د قبیلو له مشرانو سره په ژبه پوهېږي، له ټولو قومونو سره نیک روابط لري، باوري کس دی او ډېر خلک پرې راټولېدلی شي. میرویس نیکه نه منله، ویلې چې خپل ولس یوازې نشي پرېښودلی، خو د نورو ټینګار دې ته اړ کړ چې د هغو خبره ومني. قومندانانو وویل چې دا محاصره اوږده ده، میرویس نیکه دې خپله کورنۍ هم له ښاره وباسي. خو میرویس نیکه ویل چې ټول ښار د ده کورنۍ ده، که ښار مري که پایي د ده کورنۍ به هم ورسره وي. میرویس نیکه په 2مه ورځ یوازې له 100 جنګیالیو سره له ښاره ووت. 1 اونۍ وروسته تر ټول ښار پردي عسکر راوګرځېدل. خسرو خان خپلو جنګیالیو ته امر وکړ چې د هوا مرغان به هم ښار ته د ننوتو او راوتو راګرځوي. میرویس خان نیکه لومړی کلا ته لاړ، له مختلفو قومونو سره وغږېد، ټولو د مرستې ژمنه وکړه. میاشتې وروسته یې د چمن اوبوري خواته حرکت وکړ، له بلوڅو، کاکړو او نورو قومونو له مشرانو سره یې خبرې وکړې. بیا د ابدالیو ځینو پاتې مشرانو ته ورغی. ټولو قبیلو د خپل ګډ کور د خلاصون لپاره د مرستې ټټرونه ووهل. میرویس نیکه له مختلفو قومونو 3000 جنګیالي برابر کړل. مانجې ته لاړ، همالته یې واړول. کله کله به له ښاره د کوترو په واسطه پیغامونه ورته راتلل. تر دې دمه د ټولو قومندانانو روحیه قوي وه. محاصره اوږده شوه، کله کله به دواړو غاړو ته توپونه وغوړمبېدل، خو د خسرو خان لښکر له خپلو مورچو مخکې نه ورتلل. د مني په یوه سړه شپه کې د سیدالخان زر تکړه سپاره له ښاره راووتل. د ښار په لویدیځه برخه کې د خسرو خان پر عسکرو یرغل وروړ، خو ګټه یې ونه کړه. له راغلو 1000 جنګیالیو ایله 400 کسانو بیرته روغې پښې یوړې. میرویس نیکه یو کوچنی کاغذ د کوترې پر پښه ور وتاړه. سیدالخان ته یې لیکلي وو چې د خسرو خان د لښکر خوراکي مواد په خلاصېدو دي، ډېر وخت مقاومت نشي کولی، اوس یوازې ښار وساتئ. د میرویس نیکه خبره سمه وه. د خسرو خان د عسکرو خوراکه ایله 5 میاشتې بس شوه. زرګونو آسونو هم واښه غوښتل. خوار او ناروغ آسونه به چړو ته سیخېدل، وږو عسکرو به د آسونو غوښې خوړلې. خو د پسرلي په پیل کې بیرته ښه شول. ښار ته نږدې یې له هلمنده د راتلونکو کوچیانو په سلګونه میږې پسونه اوښان راوګرځول او وغی لښکر د یو څه وخت لپاره بیرته موړ شو. آسونه هم بیرته یو څه په غوښه پټ شول. شنه باغونه، د ونې پاڼې او راشنه شوي واښه ورته ښول. میرویس نیکه د کوچیانو د تګ لاره بدله کړه. د کندهار لویدیځو او شمالي برخو ته خپل کسان ولېږل چې پر دښتو یې پام وي. د جوزا د میاشتې په لومړیو کې هغه سلګونه په خوراکي موادو بار اوښان راوګرځول چې له هراته د خسرو خان مرستې ته راتلل. د خسرو خان په لښکر کې بیا لوږه ډېره شوه. دوی به د روغو آسونو پر ستونو چاړې ورتېرولې. خو د هوا په ګرمېدو سره د میرویس نیکه زړه ولوېد. سیدالخان ورته لیکلي وو چې د غنمو په ذخیرو کې تورې وړې حشرې پیدا شوي دي او تر نیمایي ډېر غنم یې له خوراکه ایستلي دي. د اوړي په لومړیو کې د میرویس نیکه جنګیالي ډېر شول. له غزني، کلات، هلمند او نورو سیمو ګڼ کسان راغلل. د میرویس نیکه د جنګیالیو شمېر 6,000 ته ورسېد. له ښاره خواشینونکي پیغامونه را رسېدل. یوازې ماشومانو 3 وخته وچه ډوډۍ خوړلی شوی، نورو به په 2 وخته ګزاره کوله. میرویس نیکه یو ځل د محاصرې پر لیکه حمله وروړه. نه کېده. د خسرو خان جنګیالیو سخت مقاومت وکړ، بیرته راوګرځېد. میرویس نیکه فکر وکړ د باید د دښمن ځینې عسکر له مورچو راولاړ کړي وای. یوه شپه یې د محاصرې لیکې ته نږدې څو پسونه پرېښودل. له سپېده چاوده سره د خسرو خان 2,500 وږي جنګیالي له خپلو مورچو منډه ور واخیسته. خو په ونو او کنډوالو کې د میرویس نیکه ناستو جنګیالیو د ټوپکو نالۍ ور واړولې. 2,500 کسان یو په بل پسې ولوېدل. خو دا چل بیا نشوی تکرارېدی. په ښار کې حمل وږه ډېره وه. د ماشومانو 3 وخته ډوډۍ 2 وخته شوې وه. لویانو ته به یوازې 1 وخت ډوډۍ ورکول کېدله. میرویس نیکه خواشینی و. نه یې خوراک ته زړه کېده او نه یې هم پوره خوب درلود. ډېر وخت به په فکرونو کې ډوب و. د باید د ښار محاصره ماته کړې وای. سردردي ورته پیدا شوه. کله کله به یې له پوزې وینه راتله. طبیبانو د استراحت مشوره ورکړه، خو میرویس نیکه قرار نه کېناسته. دی به سره لمر ته ټوله ورځ پر آس سپور و. تر محاصرې به راګرځېده. د دښمن کمزوري ټکي به یې معلومول.
کله کله به آس لرې ودراوه، سلګونه ګزه به پر سینه وښویده. د انګورو په وچو جویو او لښتیو کې به مخکې لاړ، د محاصرې لیکې ته به نږدې ورغی. په ساعتونو به د اوړي سره لمر ته پروت و او د دښمن جنګیالیو ته به یې په ځیر ځیر کتل. یوه غرمه د نورو خیمو په منځ کې ولاړې یوې لویې خیمې ته بګۍ ودرېدې. میرویس نیکه ورته ځیر شو، څو ځله یې په سترګو راغلې خوله پاکه کړه. بګیو ته د لرګي درانه صندوقونه ورپورته کېدل. بګۍ ډکې شوې، حرکت یې وکړ. د محاصرې له خط سره سمې تلې، خو چېرته چې به توپ وبه درېدې، هر توپ ته به څو صندوقونه ښکته کېدل. میرویس نیکه وپوهېد چې دا لویه خیمه د توپ له ګولیو ډکه ده. بله شپه یې 300 جنګیالي ورسره کړل، له ټولو سره یوازې غشي او لیندۍ وې، خو د غشو څوکو ته په تیلو لړلې ټوټې ورواغوستل شوې وې. دوی په تیاره کې مخکې لاړل، وچو باغونو ته ورسېدل، د اوږده ړنګ دیوال شاته کېناستل. څو ځایه یې له ځان سره وړو وچو ځوځو ته خوله ورکړه. د غشو پر سر تړلو غوړو ټوټو اور واخیست. په یو ځل 300 بلې غشې پر لویه خیمه ورغلې. په خط کې چیغې شوې، ټوپکې وډزېدې، له دیواله مړې لوټې راولوېدې. میرویس نیکه له خپلو ملګرو سره شاته منډه واخیسته. څو کسان ولوېدل، نورو لرې د باغونو په ړنګو دیوالونو کې ساه ونیوله. ټولو خیمو ته کتل، چیغې وې، اور ته د اوبو ډک سطلونه وروړل کېدل. یو دم درب شو، ځمکه ولړزېده. میرویس نیکه پر دیوال لاس ونیو، غوږونه یې ډب شول. په لویه خیمه کې د توپ سلګونه ګولۍ چاودلې وې. لویې خیمې ته نږدې خیمو هم اور واخیسته. میرویس نیکه سهار وختي پر اسب پښه واړوله، له لرې د چاودنې ځای ته وکتل. پراخه ساحه تکه توره ښکارېدله. په هدیره کې د خسرو خان وژل شویو پوځیانو ته سلګونه نوي قبرونه کیندل کېدل. د خسرو خان په لښکر کې ویره خپره شوه. 11 میاشتې محاصرې له لوږې او ناامیدۍ پرته بل څه نه لرل. یو ورځ خسرو خان د خپل قمندانان ورغلل. وړاندیز یې دا و چې محاصره ماته او بیرته د هرات خواته حرکت وکړي. د خسرو خان له خولې لاړې باد شوې. ورغلي قمندانان یې توپ ته وتړل. دې کار د ډېرو جنګیالیو روحیه لا پسې کمزورې کړه. په ستړي او وږي لښکر کې ګډوډي ډېره شوه. ډېرو پوځیانو د محاصره بې فایدې ګڼله. په سرتېرو کې به براله چیغې اورېدل کېدې چې موږ خپلو کورونو ته ځو. له خسرو خان سره مخالفتونه ډېر شول. مجبور و محاصره یې ماته کړه. 2000 ورپاتې پوځیان یې د ښار جنوبي څنډې ته ورټول کړل. میرویس نیکه له خپلو 500 جنګیالیو او له خوراکي موادو ډک کاروان سره ښار ته ننوت. کاروان ته په زرګونو تور، خیرن او ډنګر لاسونه ور وغځېدل. سپرو په پاستو کې پیچلې پخې غوښې ورکولې. کورونه ړنګ ول، دیوالونه تور ښکارېدل. د زرګونو وړو زړو ښځو او ماشومانو د غومبرو هډوکي راختلي ول. میرویس نیکه له آسه ښکته شو. په ړنګو دیوالونو کې سره لمر ته پرتې ماشومې ته ور وګرځېد. کېناست. یوه شېبه یې د ماشومې ببرو ویښتو، شکېدلو جامو او په ډنګر سپېره مخ کې تر پټو سترګو راګرځېدلو تورو حلقو ته وکتل. غاړې ته یې لاس وروړ، سړه وه. یو دم یې ماشومه له ځمکې راپورته کړه. د هغې سر یې پر خپل ټټر پورې ولګاوه. غره یې واخیسته. ماشومه یې د یوه ړنګ دیوال سیوري ته پرېیسته. ودرېد. شاوخوا یې وکتل. په خاورو کې ښځې او ماشومان ناست ول. له چاودو خیرنو ډنګرو ګوتو یې غوړ څڅېدل. پر پخو غوښو یې بېواره خولې لګولې. میرویس نیکه یو بام ته وخوت. د بازار او کورونو ړنګ دیوالونه لګو وهلي ول. له بامه ښکته شو. آس ته ور وګرځېد. پر اوږه یې لاس ولګېد. په بیړه یې مخ ور واړوه. 4 هډوکي ډنګره پیغله ولاړه وه. میرویس نیکه په ځیر ځیر ورته کتل. نجلۍ په غریو کې وویل، ابا زه یم زینبه. میرویس نیکه یو دم خپله لور په غېږ کې ونیوله. زینب یې په چیغو چیغو وژړل. د میرویس نیکه په سترګو کې اوښکې ډنډ وې. یوه شېبه یې خپله لور په غېږ کې ونیوله. بیا یې پر ککرۍ ښکل کړه. په غریو کې یې وویل، نور چېرته دي؟ یو غږ یې واورېد، ابا. ور ویې کتل. محمود او حسین دواړه ولاړ ول. په لاسونو کې یې ټوپکې ښکارېدلې. میرویس نیکه تر 3 واړو اولادونو یو ځای لاسونه راوګرځول. ټولو یوه شېبه اوښکې تویې کړې. بیا یې یو یو پر ټنډه ښکل کړل. پر خپلو لندو سترګو یې لستوڼي تېر کړ. ویې ویل، مور مو ښه ده؟ زینب یې وویل، هو، د نارنج په ماڼۍ کې د ناروغو ښځو او ماشومانو خدمت کوي. میرویس نیکه یو ځل بیا خپلو اولادونو ته وکتل. له اوښکو ډکې سترګې یې وځلېدې. یو دم یې وخندل. حسینه، ته ډېر نه یې خراب شوی؟ تر زینب او محموده یو څه په غوښه پټ یې. د نورو حق خو به دې نه وي خوړلی. زینب په ژړا کې خندا واخیسته.
نه ابا مور او محمود ورور می موږ دواړه په ګډه ماړه ساتلو خپل برخه وچه ډوډۍ به یې راسره نیموله میرویس نیکه یو ځل بیا خپل اولادونه په غېږ کې ونیول ویل وروسته به په کراره کیسې سره کوو هلی اوس وږي ماشومان ماړه کړئ درې واړو د خپل پلار لاسونه ښکل کړل میرویس نیکه پر ټولو کلاو راوګرځېد نیمایي ښار ړنګ و د کلاو برجونه او دیوالونه توپونو خوړلي ول د چلزینو د غره په لمنه کې د ښار عمومي هدیره څو ځله لویه شوې وه میرویس نیکه د جنګي کلا زیرزمینۍ ته ورښکته شو په سلګونو ناروغان پراته ول طبیبانو نوي راوړي درمل ورکول په دوهمه ورځ یې د نارنج د ماڼۍ په لوی سالون کې قماندانان او د قبیلو مشران راټول کړل د ټولو زړونو ته لوېدلې وه چې خسرو خان پر ښار وروستۍ حملې ته تیاری نیسي دوی پوهېدل چې دا جګړه برخلیک ټاکونکې ده ماته خوا به له ریښو راخیږي میرویس نیکه له ټولو قماندانانو راپور وغوښت یو ساعت وروسته وپوهېد چې 14,000 جنګیالي لري او د توپونو ګولۍ هم د یوې زورورې حملې لپاره کفایت کوي ده غوښتل چې دا ځل له ښاره د باندې پر دښمن حمله وکړي میرویس نیکه پوهېده چې د خسرو خان جنګیالیو ته کال مخکې جنګي روحیه نه ده ورپاتې وږي او ناهیلې دي ده په لومړي او ناڅاپي برید کې خپله ګټه لیده میرویس نیکه خپلو قماندانانو ته د جګړې د تیاري امر وکړ هغوی ته یې وویل مخکې تر دې چې خسرو خان خپل لښکر تیار او پر ښار راشي موږ له ښاره ووځو دوی تر نیمې شپې د جګړې پر نقشه وغږېدل په سبا یې د چلزینو او جنګي کلا پرته نور توپونه د ښار منځته راوړل د ماښام په تیاره کې له پلان سره سم عزیز خان نورزی له 4 جنګیالیو سره له ښاره ووت ماخوستن ټول ښار د ډولونو غږ پر سر واخیست هر توپ پر 2 قوي آسونو پسې وتړل شو د توپونو د عربو غنجه د ډولونو په غږ کې ورکه وه تر نیمې شپې له ښاره 50 توپونه ووتل او په داسې کنډوالو او هوارو ځایونو کې ودرول شول چې ګولۍ یې د خسرو خان سلګونو خیمو ته ورسېدای شوی له هرې کلا په زرګونه جنګیالي راووتل تر سپېدو مخکې د جنګي کلا تر مخ 8,000 آسونه ولاړ ول چوپه چوپتیا وه په 8,000 جنګیالیو کې ټوخی هم نه اورېدل کېده کله کله به یو نیم ځای اغوستې زرې وشرنګېدې له اوږدې چوپتیا وروسته میرویس نیکه وویل اوس یې وخت دی د جنګي کلا په یوه برج کې مشال بل شو ناڅاپه د 500 توپونو له خولو سورې لمبې راووتې ځمکه ولړزېده د خسرو خان په ویده لښکر کې ورونه بل شول میرویس خان خپل آس ته پونده ورکړه زوروره چیغه یې له خولې راووته حمله 8,000 آسونو مخامخ منډه واخیسته تر خپلو توپونو تیر شول له مقابل لوري یوازې د توپونو 2 ګولۍ راغلې د عزیز خان نورزي 4,000 جنګیالیو د دښمن توپچیان سر پورته کولو ته نه پرېښودل له رڼا سره تن په تن جګړه ونښته چیغې وې تورې شرنګېدې وینو دارې وهلې د خسرو خان د جنګیالیو تلفات ډېر وو دې ناڅاپي حملې خوبولو ورخطا عسکرو ته دومره وخت نه و ورکړی چې آن خپلې زرې واغوندي توپچیان یې هم توپونو ته نه شوی ور ولاړېدلی لمر راوخوت له مړو دوړو چیغې او د تورو شرنګا راتله خسرو خان پر آس سپور و دی زړور جنګېده میرویس نیکه ځان ور ورسوه د دواړو تورې سره وجنګېدې ترمنځ یې یو سپور تیر شو خسرو خان توپانچه راویسته یو غشی د میرویس خان د آس تر غاړې ووت خسرو خان ماشه کش کړه آس ولوېد ګولۍ تشه تیره شوه میرویس خان ټوپک ته ور وښوېد تش و خسرو خان ته یې وکتل توره یې په لاس کې وه په تیزۍ سره راته میرویس خان شاوخوا وکتل هېڅ هم نه و خسرو خان ته یې سترګې ور واړولې په خاوره کې پروت و نیزه یې تر زړه ختلې وه د دښمن په لښکر کې ورخطا چیغې پورته شوې خسرو خان یې وواژه خسرو خان یې وواژه د دښمن په لښکر کې ماته ګډه شوه پلو او سپرو منډې وهلې شېبه وروسته ټوله دښته د انسانانو او آسونو جسدونو نیولې وه د اور لمبې لا نه وې ناستې ځای ځای تور لوګي پورته کېدل د خسرو خان نیمایي عسکر وژل شوي وو نور د هرات خواته په تېښته بریالي شول غمونه هېر شول خلکو له سلګونو کلونو وروسته د ازادۍ احساس کوه ټول خوشحاله ول د میرویس نیکه په امر جنګي کلاوې بیرته ورغول شوې بازار او کورونه جوړ شول په خلکو کې د خوشحاله ژوند هیلې راوټوکېدې میرویس نیکه شپه ورځ کار کوه ټول پوځیان یې منظم کړل پوځي چوکاټونه یې ورته جوړ کړل د ده په لښکر کې له ټولو قومونو راټول 100,000 منظم پوځیان موجود ول ده د هند مغولي حکومت ته خپل استازي ورولېږل له هغوی سره یې تجارتي روابط پیاوړي کړل
د خسرو خان لا ماتې وروسته یو ځل بیا صفوي حکومت یو لښکر جوړ کړ او د رستم خان تر قماندې لاندې یې حملې ته راولېږه، خو د کندهار تر څنډو هم راونه رسېده، مات شول او صفوي حکومت بلې حملې ته زړه ښه نه کړ. میرویس نیکه شپه ورځ د خپلو خلکو د هوساینې لپاره کار کوه. سردردي یې ډېره شوې وه، ډېر وخت به یې له پوزې وینه راتله. طبیبانو د استراحت خبره ورته کوله، خو میرویس نیکه به ټوله ورځ د خلکو ستونزو ته د حل لارې لټولې. تر نیمې شپې به د قومونو له مشرانو سره ناست و، ټول یې یووالي او اتفاق ته رابلل. آخر ناروغۍ غلبه پرې وکړه، په 42 کلنۍ کې له پښو وغورځېد او په بستره کې پرېوت. ښار له خواشینیو ډک و، وړو زړو ژړل، دوی د خپل مشر د روغتیا لپاره دعاوې کولې. وړه مرغۍ په هوا کې وچونېده، وزرونه یې خلاص کړل، پر شنه پټي ورښکته شوه، دهقان کلبه کوله. د ونې سیوري ته ناستې ځوانې ښځې ورغږ کړل: راځه، ساه سمه که، تازه کوچ مې له تاوده پاستي سره درته راوړي دي. مرغۍ پورته شوه، په دښته کې لوی تجارتي کاروان بېغمه روان و، یو مسله کس هم نه ورسره ښکارېده. مرغۍ د یو ښار څنډو ته ورغله، څو ماشومانو په یوه سپینې جنتکوکۍ یعنې پتنګ پسې منډې وهلې، خندل یې، پایڅې یې ګڼو وښو شنې کړې وې. ورهاخوا څو پیغلو له روانو اوبو منګي ډکول. مرغۍ د ښار پر سر تېره شوه، ښار ژوندی و، دوکانونه له مختلفو خوراکي موادو ډک ول. د ډول غږ راغی، په یوه کور کې واده و، ګڼو ځوانانو د اتڼ ګرده دایره جوړه کړې وه. مرغۍ پورته وخته، د اوو کلاوو پر دیوالونو منظم پوځیان ولاړ ول، خپلواک بیرغونه رپېدل، د توپونو خولې ټیټې وې. مرغۍ لاره چپه کړه، تر کروندو تېره شوه، لنډه دښته یې په مخه ورکړه. د یوه قبر پر سر پر اشنه شوې ترخه کېناسته، د قبر پر مرمرینه شناخته لیکل شوي ول: د ستر غازي او خپلواکۍ اخیستونکي الحاج میرویس نیکه مقبره، د زیږېدو نېټه 2083 قمري کال، وفات 1128 قمري کال. لاندې یې د میرویس نیکه مشهوره وینا لیکلې وه: که سره یو نشئ، له خپلو اوږو د پردیو جغ نشئ لرې کولی.